ډېر د مرګ استازي که جرګه شي پې ډېر د مرګ استازي که جرګه شي پې نشي بندولی د ژوندون اواز. که درمنو کتونکو السلام علیکم، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. روز به مې ګورئ چې په سټوډیو کې ستاسو سره چې کوم دی نو نیغ په نیغه په ژوندۍ بڼه باندې راځو. خو نن داسې لږ د چا خبره ولسي ماحول ته راغلي وو، کلي ته راغلي وو او بیا زما خوږ کلی خپل کلی اکبرپورې ته راغلي وو. اکبرپوره چې کوم دی د هسټرۍ سره چې کوم دی ډېره زیاته د هسټرۍ نه ډېره ډکه، بیا د دې یو داسې ریچ هسټري، داسې بختوره هسټري چې هغه په پوره دنیا کې په نړۍ کې ډېر خلک ستایي او ډېر خلک د اکبرپورې ته راځي او د اکبرپورې ښکلاګانو د اکبرپورې سره چې کوم خلک وابسته دي هغوی سره هم داسې بېڅینه دي چې ملو شو او د اکبرپورې په اړه خبرې اترې وکړي او د اکبرپورې د هسټرۍ نه ځان واقفه کړي او د دې چې کوم ښکلې نندارې د هسټرۍ نه ډکې نندارې دي دا غځي نندارې هم وکړي. اکبرپورې ته څو ځل راغلي وو او د چا خبره چې وایي د کوم خاورې کې انسان خړپوسي وکړي د هغې خاورې په انسان باندې حقوق ډېر زیات دي او د هغې ورباندې ډېر لوی حق دي. یقینا د هغې حق انسان خو که ډېر هم کوشش وکړي نشي ادا کولی، خو یو کوشش جاري چې هغه څه نه څه حده پورې خپل حق چې کوم دی نو ادا کړي. بهرحال زه هم د دې د خاورې نه پیدا هم دې خاورې کې مې خړپوسې کړي دي نو ډېر ځل راغلي وو اکبرپورې ته. د اکبرپورې د خاورې ډېر زیات نومیالي ځای بولي دي. نن بیا یو داسې نومیالي سره ناست یو او داسې نومیالی مې درته راوړی چې یقینا امید ساتم چې تاسو به د هغې د خبرو، د هغې د فن، د هغې د هنر او د هغې چې څومره خدمات دي هغه خدماتو نه به تاسو به ډېر زیات سبق به هم واخلئ او تاسو به د هغې د خدماتو نه به واقفه هم شئ. ناست یو په اکبرپوره کې او اکبرپوره کې چې کوم دی نو غني باغ کې ناست یو او غني باغ هم د هسټرۍ سره هم یو تړلی خشته باغ دی. دلته خشته خشته بوټي دي او خشته میده میده هوا هم لګي او هوا سره سره چې کوم دی نو دلته چې کوم یخ سوری دی او مونږ وایو که نه چې دغه ورځې د بهار سره سره چې کوم د بهار آمد دی نو ورسره د بهار سره زموږ وړاندې یو بهار داسې ناست دی چې هغه د خلکو په ژوندونو کې بهار راولي د کلم په ذریعه، د خپل شاعرۍ په ذریعه او د هغې په وینا په ذریعه. نو بهرحال موږ سره زموږ ډېر ګران او ډېر خوږ مشر، زموږ ډېر ستر مشر او د دې خاورې د اکبرپورې د خاورې نومیالی حنیف ګل مستانه صاحب ناست دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بادشاه جي، ډېره مننه. خدای دې قدرمند کا. مستانه صاحب ښه جي تابعدار روغ جوړ یې؟ روغ جوړ یم. ډېر زیات خوشحاله شو. خواهش مو دا و چې مونږ ستاسو سره خپرونه وکړو، تاسو سره کینو، ستاسو د خوږو نه خلک خبر کړو. پوره نړۍ به ګوري، په 55 ملکونو کې به دې خلک ګوري او هغوی به وایي چېرې حنیف ګل مستانه څوک دی. خو اوس به وایي چې څوک دی. بیا به چې کوم لږ ټایم پس به وایي چې آیا افغان ټي وي راغلی او افغان ټي وي اکبرپورې ته راغلی او داسې خپرونه یې راوړه چې یقینا مونږ ترې ډېره زیاته فایده واخیسته او د الله دې وکړي چې په هره خاوره باندې داسې نومیالي پیدا شي، زمونږ داسې خاورې نومیالي وزیږئ چې هغه خاوره پې بختوره شي، هغه خاوره پې فخر کوي، د هغې خاورې خلک پې فخر کوي، د هغه قام پې پوره فخر کوي. نو حنیف ګل مستانه صاحب چې ناست دی را سره ګپې شپې به هم لګو، خواږه به هم ترې اورو او د هغې په کیریر د هغې په سروسز به هم خبرې کوو. مستانه صاحب تاسو ښه؟ جي تاسو طبیعت ښه دی، تاسو ډېر خوشحاله یم. تاسو د خدای قدرمند او نور سربالا لري چې تاسو د اکبرپورې په عظمت دومره خبرې وکړې او اکبرپورې ته په ډېر کتابونو کې اکبرپوره شریف ویلی کېږي. سمه ده چې د اکبرپوره د خپل په تاریخ کې د کتابونو د عظمت په وجه باندې هغه ډېرې حوالې لري. سمه ده. نو اکبرپوره خو ډېر تاریخي کلی دی. مستانه صاحب اکبرپوره باندې راځو. بېله سر کې تاسو نه دا ورو چې مستانه صاحب پیدا شوی دی خاپوړې چې ورته مونږ وایو، خړپوسې چې وایو، هغه هم اکبرپوره کې کړي دي. زه اکبرپوره کې پیدا شوی یم. تاسو ته هم پته چې محله شاکرلو استاد دا هم ډېر یو زور جومات دی. هغې جومات سره ما
ټول ژوند تیر کړی دی او هغه جومات په بیخ کې دیوال سره ناست ما د ټول اکبرپوري خدمت کړی دی چې هغه خلک ما ته ډېر د قدر په نظر ګوري دم درود له به راتلل او ستاسو په رنګ زلمي دي هغه خدای دې نور ترقیانې او خوشحالیانې نصیبې کړي چې د هغوی په غوږونو کې ما اذانونه کړي او د اکبرپوري یو بل اهم خبره درته دا ښیم چې اوس تاسو هم د اکبرپوري های اسکول نه سبق ویلی دی ګوره بل یو زما ډېر اوچته هستي او ډېر تجربه کار کارډیالوژیسټ نامم زما ذهن کې راځي او تاسو به یې ډېر ښه پېژنئ ډاکټر رحمان صاحب دا هم د اکبرپوري یو زینت دی او هم د دغه اسکول نه د خپل سبق زده کړه کړې ده بل یو ډاکټر خالد صاحب دی تاسو پېژنئ خو ستاسو د وخت سره نو دغه رنګ ما هم د خپل د دې شاعرۍ د درویشۍ او د لیک لوسته هم د دغه د اسکول د بینچ د پاسه ناستې نه ماته خدای دا نعمت عطا کړی دی دا ماته خدای پاک شاعر جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي او دا شاعري په علومو که خبرې کوم نو به ډېرې بیا اوږدې شي که نه تاسو قیمتي وخت چې ما نه د دې به ډېر زه خیال ساتم خبرې ډېر نو هغه اسکول د اکبرپوري د کال 1987 نه ما کلام لیکل شروع کړي دي خو بیا هغې دپاره ما خپله سټریټجي او خپل پرمختګ دپاره ما ډېرې هلې ځلې او ډېر کوششونه کړي دي چې یاره زه به دا کلام ریډیو ته څنګه راشي چې زما یو نامه مستقبل دپاره د اکبرپوري ولې چې که تا ته یاد وي ما ته هم یاد نه دی ولې چې عبدالله جان دا خو سندرغاړی و او د هغې د مقابل سندرغاړي او د هغې په اواز او هغه رنګ آهنګونو کې او هغه رنګ موسیقۍ سره او خوږوالي اواز سره ډېر کم سندرغاړي زما په نظر راغلی دي یوه باقي ګلستان بابا یو ولسي شاعر و خو هغې باندې دومره فخر کومه ګلستان بابا باندې چې کچرې ګلستان بابا کلام ما نه وی اورېده نو زما شوق به نه راتلو او د دې خاورې د تاثیر او د هغه علومو اثرات به څنګه راتلو مطلب د شاعرۍ نه چې کله تاسو متاثره شوي ګلستان بابا کلام نه متاثره شوي او بل ګلستان بابا هم داسې درویش شاعر و چې د اولیاء کرام دغه دی او باچاجي دا خبره یاد لرئ چې دا شاعري دا د کمال په 80مه درجه کې د نزول د وحي نه لاندې پرته ده دا علمي خبرو کې زه تا ته خبرې کوم دا د نه پي ایچ ډي د ډیګریانو کار دی نه د هغه غټ غټ د شملو پروفیسرانو کار دی چې ګینې موږ ځان له مرتبه ده او د دې کې تحقیق نه کیږي دا انبار غیب دی او مهم څیزونه دي دا مشاهداتو نه بهر خبرې دي دا او دا ورکړه ده وای مستانه په دې نعمت شکر گزار یم ګینې توان مې په تحریر د اشعار نه دی دا زما طاقت نه دی دا د الله طاقت دی او د درویشانو د کمال هغه اثرات دي او هغه د استادانو برکات دي چې کوم د چا د برکت ده چې موږ څه زده کړه کړې ده او څه لکه یو خاوره کې چې څه ماده پرته وي نو هغه زرغونه کوي نو دکه رنګ هغه د عین هغه حدیث مطابق هغه خبره ماته مخکې یاد راشي وایي کل اناء یترشو بما فی که یو لوښي کې چې څه پروت وي پراته وي که نه نو هغه ترې تویېږي نو دا زموږ کمال نه دی دا د دواګانو اثر دی او دوا ده استادان لرئ چې کوم لارښودان دي نو هغه د هغې نومونه را سره شریک کړئ زما استادانو کې ډېر استادان دي چې ګلزار استاد دی زموږ د غرپوري شاک الله استاد دی سلما مونیا پنګنج دا کتابونه او د طریقت او د مسلک د استاد چې و نو هغه هم ستاسو د کلیو باچاجي سید یوسف شاه باچا چې په زلفو باندې مشهور و او چې هغې به مارانو ته په غوږونو کې والی اچولی وې نو چې چا به ونیولو چې یانه دا مار
نو به نیوله د استاد جي مار دی دا والا کور ته ورسي دا د هغې نشان و سمه او حافظو ما د هغې ډېر خدمت کړی دی بس صرف د هغې دوا او شاعرۍ به بله دې کې لویه خبره دا ده چې دا ما له خدای راکړې ده دا شاعري که انکو کې شروع شم که په فارسۍ کې شروع شم دا زما کار نه دی دا الهام دی او د قدرت یو نظام دی چې نو هغه ځای نه زما ته دا نور ما ته لارې بند دی د هغې په دوا باندې کولو شو چې زما دې سره شوق و یعنې هسې زه خو جریان حکمت سره هم شوق لرم زه خو د سن 78 نه حکمت دا هم زما شوق دی او شاعري هم زما شوق دی سنگ جواهرات سره هم زه شوق لرم ماران هم نیسم لړمان هم نو زما ټول ژوند په دې درویشۍ و د هغه کې باچادي چېر ده مستانه صاحب دا راته ووایي چې څو کتابونه هم لیکلي دي ما باچاجي اولنی کتاب چې کله لیکلو نو هغه وخت زه اتم جماعت کې وم ماشاءالله ښه جي هغه کتاب ما لیکلی و د هجر تیغ او جي د هغې د قلم خاوندان د 19مې صدۍ په د قلم خاوندانو کې د هغې نامه شته وه بیا هغې نه پس ما یو بل کتاب لیکلی و ابیات مستانه دا دویم و بیا ما کلی ولس یو کتاب لیکلی دی چې هغې کې د سرخکۍ او د دې مالوچو چې د مالوچو نه تار څنګه جوړېږي دا هسې ولسي سندرې ده هغې نه هغې کې علومي خبرې د کار کروندې ما کلی ولس نامه پرې کوي خو بیا هغې نه پس ما د عشق نوبت کتاب یو لیکلی دی د هغې کلامونه هم ډېر د ریډیو نه او د دلي او د افغانستان ریډیو نه ډېر لرې لرې نه د هغې کلامونه غږېږي بیا ما هغې نه پس ما یار دا د فلسفې خبره ده پخوا به د چا تپوس کولو چې یاره فلانکی بیمار دی تپوس ته ورشو اوس د تپوس ټایم ختم دی تیمارداري چې مونږ ورته ټیک شو او هغه کارونه نو او نه ادیبانو صاحبانو سره وخت دی چې بیا ګرځي او ستا د خدمات دې ټولۍ نو ما په خپله کلیاتي شکل ورکو دیوان یعنی دیوان او کلیات یو شی دی خو په فارسۍ کې ورته کلیات وایي باچاجي چې دې دیوان ته په کلیات په فارسۍ کې ما زما شوق و زه خو روایتي ډګریانې او علومو قایل نه یم زه خو خپل کار سره کار لرم زما کتاب سره شوق دی ما کلیات نو څلور جلده کلیاتو کې ما دا سوچ وکړو ما دا کلیات مستانه اوله جلد به وکړم دویم دریم څلور نو دې کې زما دا فلسفه وه یو که پس د مرګ نه که زما کتاب څوک چا کوي نو چاپ کوي دی او که نه نو ما پسې به څوک پولي پټي دی نه لټوي اسان به یې که نه ما یونیورسټو کې نو دا کلیات مستانه والا برخه کلیات مستانه دغه دی کتونکو بالکل دا اوله برخه دی دا 315 پیجه دا لومړۍ برخه ده او یقینا تاسو کتی شئ چې حنیف ګل مستانه صاحب د کلیاتو ذکر وکړو حنیف ګل مستانه صاحب اے منو دسو कि इनको भी सॉरी अपनी जुबान है इनको मेरी अपनी जुबान इनको मारा दियो इनको दिस कलाकार दियो बिल्कुल इनको दिस कुछ लिखाई की थी इनको दे विच मैं बड़ी लिखाई की थी मुख्तलिफ जगह दिस लिखाई की थी मैं तो एक दो चार बेहद छोटे छोटे जो वक्त भी नहीं 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 ਤੁਸੀਂ मैं वक्त बेफिक्र रहो वो रोमांटिकली ची ओदे अल्फाज निकालो बिच मैं इतना इजहार उलूमा नहीं कर रखने आना ता मैं पोस्ट ते बाकी सूबे साढ़े सूबे दे होते जड़ा काम सही जड़ा था पोस्ट दा चल रहा सही लका मैं ये किताब तीसरी जिल्द तुम एक किस गाल कर सा ईरानी कौन सा डेट में एक साफी नाल और डिजिटल बैठे हैं वो मैं तो फारसी जो बोल सा सही तजी ये कुलियात यही तो मैं लिखी एडिशन को भी है आज मैं तनु 6 ज़ुबाना दे कलाम दरवेशी थे कि मेरी मोहब्बत आई कि मैं बढ़ाया तो मैं तनु 6 ज़ुबाना द शेर कलाम सुरासा कलंदर साहब दा वो पूरा सुन से ये भी मेरे बड़ी ख्वाहिश नहीं 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 मैं वक्त की कुछ कमी नहीं का मतलब बिल्कुल तुसी जड़ी गलाकार सु साडे से बड़ी कीमती गलन साडे वसे खुसूसन साडे जमुन चिकम मिनवाल दी आगे द पारा हम चिकम दे नो ढेर ज्यादा दा ढेर ज्यादा खबई आगे द पारा बड़े फ्रूटफुली यो वड़ा कोन तक दमालम दमे न पस रासम और बया बा मस्ताना से सर खबर है तेरे को सर तम मसई मुंग सरो से